السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمين وأحب الأيام إلى الله هغه شی ورځې چې الله جل جلاله ته خوښې ورځې دي هغه پر موږ رالي. الحمدلله موږ ژوندي یو او رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي الله اکبر الله اکبر. نو دا هغه ورځې دي چې د روژې متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او صیام کل یوم منها دغه لس ورځو کې چې هره ورځ روژه انسان ونیسي د یوه کال اجر و ثواب الله ورکوي. په 9 ورځو 10 ورځو روژو باندې موږ د لسو کلو د روژو ثواب لاسته راوړو. وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر، شپه کې عبادت کول، په شپه کې تهجد کول، دا د لیلة القدر په ثواب الله را بدلوي. نو دغه د لیلة القدر شپه فضایل چې موږ تاسو ته بیان کړي دي د 83 کالو 4 میاشتو د عبادت اجر و ثواب لري. په دغه 10 ورځو کې هره شپه د اختر تر ماښامه پورې هره شپه د لیلة القدر ثواب موږ لاسته راوړلی شو. لږ همت غواړي. الله څومره عظیم چانسونه د عبادت را کړي دي، خیراتونه ور پکښې وکړي، روژې ور پکښې ونیسي، نفلونه ور پکښې وکړي، تلاوت ور پکښې وکړي. که حاجان دي که په کورو باندې ناس خلک دي، حاجانو صاحبانو ته هم دغه وایو چې راغلي یاست عبادت ته. دغه 10 ورځې ستاسو د مناسکو اعمال شروع کېږي. دا تهجد باندې ملګرو ته ویل منځ له حجه رانیو شوه، روژې یې کوي. که څوک وس لري د روژو مریض نه وي او که عمرې راوړلی چې عمرې راوړي، مناسکو ورځې شروع شوې، د طاعتو د بندګۍ ورځې شروع شوې. دا د ډېر عبادت فصلونه دي، دا چانسونه دي، له لاسه یې مه باسئ. بیا به موږ نه یو، دا ورځې به یي، په قبر کې به ارمان ورپکښې کوو. الله جل جلاله لره دې حمد وي. دا څو کاله خو دغه مبارکې ورځې الله په حرمینو کې رانصیب کړي دي. الله دې تر مرګه پورې دغه ښې ورځې په حرمینو کې رانصیب کړي. هغه ورونه او خویندې چې نه دي راغلي هغو ته دې الله زموږ په عبادت کې حصه ورکړي. الله دې له موږ سره شریکان کړي. تاسو باور وکړئ چې هر څوک زما اواز اوري، هر څه چې زه کوم تاسو ته مې کامل ثواب در بخښلی دي، را شریکان یاست. تاسو دا یې مه وایئ چې موږ حج ته نه یو تللي، تاسو هر یو راغلي یاست. صرف بیت الله که مو نه دي لیدلي، ثوابونه انشاءالله در روان دي. او دغه رنګه د عرفات په ختم کې برخه را سره واخلي، زموږ ستاسو د آخرت توښه ده. ما دیوبندي هغه څه په لاس درکړي دي، داسې سرمایه مې په لاس درکړې ده چې په دنیا کې درک بعضو ته معلومیږي. له مرګه بعد به ټولو ته اندازه ولګېږي چې دیوبندي د عرفاتو د 28م د روژې او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې ختم په دغو کې د موږ بایسته کړي یو په ذکر او په عبادت باندې، او د په ختمو کې شریکان کړي. دا سرمایه بعد له مرګه معلومیږي. د دنیا سرمایه خو په بینګو کې معلومیږي چې روپۍ ډېرېږي، په بینګ کې باره پیسې اضافه کېږي. د آخرت سرمایه له قبر بعد معلومیږي. سبحان 7 بیا تر 14 پورې فضایل یا 10 ذی الحجه د مولانا احمد بن رجب حنبلي رحمة الله کتاب دی چې په 216 کې وفات شوی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.